زه درته کیسه کوم د خپرونې درنو مینوالو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه ضیاءالدین همتمل یم. تاسو د طالب جان ګلبشرې نکل لومړۍ برخه اورېدلې وه چې د یو سوداګر دوی ښځې وي چې د یوې ښځې 2 زامن او د بلې ګرانې ښځې یو زوی عباس نومېده. عباس یې د ملا سره سبق ته کېناو. د هغې ملا سره د پاچا لور ګلبشره هم سبق وایه. دلته د پاچا لور پر عباس مینېږي. ګلبشره د مینځې په وسیله د طالب جان حال او احوال اخلي او ډوډۍ ورته لیږي. د مینځې له وجې د دوی په یارانه کې بېلتون رامنځته کېږي، خو ګلبشره بیا طالب جان را پیدا کوي. بیا د باغوان له وجې طالب جان له ګلبشرې څخه مرورېږي. بیا نو ګلبشره ناروغه کېږي، مور یې پرې خبرېږي. دا چې وروسته څه پېښېږي زه درته کیسه کوم، په دې خپرونه کې به یې واورو. څه سر دې ګرځوم، ګلبشره ناجوړه سوله پرته ده. خوب و خوراک و مجلس و خبرې ځینې پاتې سولې. پلار یې په ناجوړۍ خبر سو، راغی پوښتنه یې ځینې وکړه چې زویه سترګې دې جار سم، څه در سوي دي؟ ګلبشرې غږ نه ورته کاوه. ډوبه پرته ده، د پلار یوه لور ده، خورا پر ګرانه ده. حیران ولاړ چې څه وکړم، څه پې وسو. وروسته یې د ښار طبیبان ورته پیل کړه، خو هر څه طبیبان چې راځي ګوري د رنځ دره کې نه ور معلومیږي. بیرته ځینې ولاړ سي. وروسته یې یو طبیب ورته راوست چې په هوښیاري او پوهه وتلی و. طبیب چې ورته وکتل ویل د سترګو علاج یې په کار دی، دغه دوا واخلئ په سترګو کې ور واچوئ. ګلبشرې چې دا واورېدله ناره یې پر وکړه، پر څه ناپوه طبیب مې مخ سو، خوږ مې د زړه دوا د سترګو راکوینه. طبیبه پوه نه ولاړ سه، ماله په کار دي د زخمي زړه ملهمونه. وروسته یې پلار او طبیب وویل چې په پلاني ځای کې پلانی طبیب دی، هغه د زړه په رنځ پوهېږي، هغه ورته راولئ چې ویې ګوري. ګلبشرې بیا پر غږ وکړ، که د جهان طبیبان راسي چې زما د زړه طبیب رانسي وبمرمه. وروسته طبیب وویل چې دا لکه چې د پیري اثر دی، یو تعویز ماویز ور وکړئ، خدای به یې ښه کړي. زه نو ځم که اجازه وي. باره یې طبیب رخصت کړ. پلار یې راغی و مور ته یې وویل چې یو څه چل خو خامخا سته، که ته پې خبره یې راته ووایه. دغه یوه لور مو ده چې راڅخه مړه نسي، بیا به څه کوو؟ مور یې ورته وویل چې هو زه لږ سنیم خورا پې خبره یم، منګر زه ستا څخه بیرېدلم، غږ مې نه کاوه. باچا ورته ویل چې ووایه، زما دغه یوه لور ده، زړه مې ورسره الوزي، ته غږ نه کوې ولې؟ مینې ورته ویل دا خو د هغه رایسې ناجوړه سوه چې د باغه څخه راغله. مینځې ویل داسې سړی باغ ته راغی، باغوان په زوره ویست، د دې خوا بده سوله، داسې و داسې څنګه او څنګه، خو په اصل حقیقت زه هم نه یم خبره. باچا ویل ولې دې د مخه نه ویل، ولې بیرېدلې؟ ښځه خو چې خدای پیدا کړه د بل د کور ده، دا خو لا ښه کار دی چې د دې یو سړی خوښ وي هغه وکړي. هغه و چې مور او پلار دواړه ورته راغله. د ګلبشرې څخه یې پوښتنه وکړه چې زویه رښتیا ووایه، دروغ مه وایه او هم مه بیرېږه، موږ ستا په رضا ځو، چې ستا خوښه وي هغه کار کوو، که د میړه زړه غواړي هم به دې ورکو، که د یو ځای څوک خوښ دی هم به دې ورکو. ګلبشرې ناره پر وکړه، د طالبانو میر به یار کړم، د طالبانو میر به یار کړم، تر پېښوره به مې ټول دي ورونه سینه. دوی ورته ویل چې د طالبانو میر څوک دی، موږ یې چیرته پیدا کړو؟ دی ورته ویل چې هغه ملا عباس نومیږي،
چې پخوا دلته کوچنی و منګر په بل چم هغه نه پیدا کیږي. ته د خپل ملک ټوله طالبان راوغواړه، دلته د زما د ماڼۍ سره تیریږي. زه د خپلې بنګلې څخه ګورم چې ما ولید درته وبه وایم. مورې ناره پر وکړه، د طالبانو یاري مکړه، د طالبانو وسپې ځین ولاړې دینه. خو مور و پلارې دواړو ورته وویل چې طالب څه کوي؟ طالبان خو سودایان دي، نن دلته سبا هلته دي. د وزیر زوی یا د کوټوال زوی وکړه، یا به د بل ښه شهزاده ته ورکو. ګلبشرې ویل یا هغه هم د وزیر زوی دی، هم شهزاده. خدای که بل سړی وکړم بې له طالب جانه. یا ته اختیار لرئ. اوله خبره پټه وه، باک مې نه کاوه. اوس چې خبره لوسه سوله نو بل میړه پر ما حرام دی که یې وکړم بې له ملا باسه. او که مو بل چاته ورکړم زه په هغه ګړی ځان وژنم. یا ته ستاسو خوښه ده. بس پاچا هم مجبوره سو چې لور مې مینه ده، که یې و دغه طالب ته ور نه کړم مري یا په خپله ځان وژني. دغه یوه لور مې ده. دستي راووت، دربار ته حکم یې وکړ چې که د ښار دي که د باندې ټوله طالبان د سهار راسي. زما د حرم سرای تر ماڼۍ لاندې دي یو یو تیریږي. که یو پاتې سوی و د ژوند سکه ولاکه راڅخه وکړي. حاکمانو هم دستي و خپلو ملکانو ته خبر ورکړئ چې سبا به هر یو د خپل محل د مسجدو طالبانو ته خبر ورکړي چې سهار ټوله طالبان ارګ ته راسي. او یو یو د باچا د حرم سرای تر بنګلې لاندې تیریږي. ملکانو هم هر یو د خپلو مسجدو طالبان خبر کړه. لنډه دا چې سهار دا دی په ډلو ډلو طالبان راځي. هر یوه لویه پګړۍ شنه شنه پرتوګان اغوستي دي، ګیرې ګمنځ کړي دي، کتابونه یې په بغل کې دي. د باچا د حرم سرای تر بنګله لاندې تیریږي تیریږي تیریږي. د باچا لور ګلبشره د بنګلې تر کړکۍ تر هنداره پټه ورته ګوري. ټوله طالبان تیر سوه. سپیرکۍ ملا عباس طالب یې ونه لید نو ناره وکړه، طالبان راغله ډلې ډلې، طالبان راغله ډلې ډلې. زما د زړه طالب رانغی وبمرمه. یو ګړی پس کې کتل چې د طالبانو په پیسوړ کې سکیرلی طالب دی. تر ټولو وروسته لرې معلوم سو. د ګلبشرې په سترګه کېوت نو یې ناره وکړه، یار مې طالب د روسته راغی، دا سپینه خوله به وظیفه ورله وروړمه. ملا عباس یعنی خپل مینی پلار و مور ته وروخو چې هغه تر ټولو وروسته چې عاجز او سپیره مخ راځي زما زړه هغه وړی دی. مور یې ویل دا سپیره طالب خواره سي، دا اوس څه شی دی؟ ګلبشرې ناره پر وکړه، پر سپیره بد مه وایه مورې، پر سپیره بد مه وایه مورې، سپیرې دي خاورې چې ګلونه شنه کوي نه. لنډه دا چې پاچا حکم وکړ چې هغه د پی سپیره طالب را وګرځوئ، زه خپله لور هغه ته ورکوم. بس طالب جان راوست، نور طالبان رخصت کړه، لاړه. څوک پاتې سوه چې موږ ماښام غزلې وایو، اتڼ کوو، د ملا عباس واده دی، څه سر دې ګرځوم، د نکل کار دی، ماتلي نسته پکې. دستي طالب جان بوت، حمام یې پې وکړ، ښه کالي په واغوسته. ماښام قاضي او مفتیان او وزیران راوغوښتله، ډوډۍ یې وخوړله، نکای یې ور وتړله، هشت مشت دی، سازونه دي او غزلې دي، طالبانو اتڼونه دي، تر سهاره پورې خوشحالي ده. د دوه مینو وصلت دی. دغه شپه تیره سوه، د خوشحالۍ شپه لنډه وي. سهار سو، خلک ولاړه. دغه ورځ هم تیره سوله. په دغه بله شپه یې خواښې ګلبشره ناوې جوړه کړې و طالب جان ته راوستله. بنګله ده، تخت دی، د باچا لور ده، ډیوې بلې دي، فرشونه د شوتالو من په غاز دی. هغه د ښځو
مزو دود چې و پې ویې کړ یو ګړۍ خواښې ورسره ناسته وه باره یې دروازه پسې وتړله ځنې ولاړه مئینه و مئینه طوطي و مئینه ګل و بورا پتن او ډیوه یې سره پرېښوله صادق مئین دی طالب جان دې کیفیت وصلت او د دې مخ ته ډوب او محوه تللی دی هیڅ ګخ نه کوي ګرمي ده د مینې پر مخ یې لکه سپینې مرغلرې دانه دانه خولې بهیږي د ګلبشرې د توانه ووتله پر مئینې ناره وکړه جانانه راسه ځان وبکه جانانه راسه ځان وبکه پر سپین باړخو مې خولې ډن ولاړې دینه وربل مې جګ خال مې ګوره د جنت ګل دی پې تازه بسې مئینه طالب جان هیڅ ږغ ونه کړ هیڅ جواب یې ورنه کړ ډوب تللی دی د ګلبشرې د مخ تصور کوي نتیجه ځنې نسي رایستلی نه لاس ور وړي نه بازۍ ورسره کوي ګلبشرې فکر وکړ لکه چې مخ مې د ډېره غمه سیایي پیدا کړې ده لکه چې خوند نه ورکوي نو یې ناره پر وکړه په اولینۍ سترګو مې ګوره که مخ مې تور وي ستا غمو به کړی وینه طالب جان په دې ناره هم هیڅ جواب ورنه کړ ګلبشرې بله ناره پر وکړه د پیغلې خوله د جنت ور دی د جنت ورته هر مومن هڅه کوینه ولې خفه ناستې مئینه راسه پر سپینه سینه واچوه لاسونه وروسته طالب جان ناره پر وکړه مغ دې فقط شکل رابی دی په نتیجه مې زړګۍ دړې وړې سونه ګلبشرې فکر وکړ چې د منطقو او فلسفې بحث یې در سره شروع کړ خوابه دی نه دی یا راسه دی طالب دی بحث یې خوښ دی د ده پر مرضي برابر بحث ورسره وکړه او په عین بحث کې به د خپل وصلت درخواست ځنې کومه نو یې پر طالب بله ناره وکړه په تصور کې مې زړه شین دی سو تصدیق مقام راځي خاورې به یمه طالب جان ورته ویل د تصور تصویر مې مات سو د تصور تصویر مې مات سو نور به د خیال خندا د چا سره کومه ګلبشره ورته وایي د دې مصري جواب مې راکه د دې مصري جواب مې راکه کور مې د سیند پر غاړه دی له تندې مرمه ملا عباس ورته په جواب کې وایي د دې مصري جواب دی دا دی څوک چې مین سي همیشه د تندې مرینه په آخر کې ګلبشرې فکر وکړ چې دی خو منطقي طالب دی منطق یې ویلی دی زه یې نسم ملامتولی راباندې غښتلی دی یا راسه په بدي او بیان کې سوال ځنې وکړه نو یوه پوښتنه ځنې وکړه طالب لا جواب سو پړ یې کړ په جواب کې بند سو دستي طالب سپک وغورځېدی ولاړ سو مینې ورته وویل چې څه کوې ده ویل ځم دی ویل چیرې ځې ولې اوس و خیر خو دی ملا عباس ویل چې زما دی ملا رکسي چې ته ښځی زه نر او تا زه په باس کې ودرولم ینو زما او ستا تر هغو وار تیر دی څو زه پوره علم حاصل نه کړم زه در څخه ځم ګلبشرې ورته ویل چې مه کوه څه وسو چې په باس کې ودرېدلې زه یې ملامته هېڅ پروا نه لري او زما خوله دې ماته سي چې ستا سره مې باس کاوه زه خو نه وپوهېدم زه خو ستا پر مرضۍ در سره ولاړم ما ویل ښه دی طالب جان دی په باسه مخته دی خوشحاله به سي ساعت به یې تیر سي اوس هم کراره ده مراد دې حاصل سو د پاچا زوم سوې دلې به پر کور سبق وایي هر رنګه ملا چې دې خوښ وي او زړه دې وغواړي در پیدا کیږي په شپه د لحاظه او خوشامنده سبق درته وایي طالب جان ویلیا زه د دوه سترګو په تصور کې سم که سبق ووایم
چې د وطن ورک نسم سبق نسم ویلی په کور کې سبق نه وایي کیږي ګلبشرې ورته ویل چې اوس خو شپه ده ته خو ودرې چې یو څو شپې خو په خوشحالۍ را سره تېرې کړې چې ارمان سره وکاږو دا 8 کاله مو ارمان په زړه کې و یاري مو پټه ساتله د بل تهمتونه مو پر ځان یوړو اوس چې په حلاله نکاح خدای سره وروستو ته ځې ینو خپل ارمان به سره وکاږو بیا که ځې که نه ځې ملا عباس ویل یا زه اوس تا څخه شرمېږم نسم درکتلی زه اوس ځم مینې ویل د خدای روی وګوره ما نو څه در وکړه چې ته مرور سولې یا ما ته نسې کتلی ناحقه دې پر ځان غمونه کوټه کړي دي په دې مابین کې تر خبرې پورې ناره پر وکړه طالبان مکړې مئین خدایا طالبان مکړې مئین خدایا یو غم د مینې بل د علم کې غمونه طالب جان ناره پر وکړه چیرې چې علم حاصلیږي چیرې چې علم حاصلیږي هلته به خاورې کمه غوښې او وډونه اوس نو نیمه شپه ده طالب جان په حیریت کې ولاړ دی سر یې ښکته زړولی دی څو ګامه بیرته په کوشکن کې کېناست څو ګامه بیرته په کوشکن کې کېناست چرت وهي ګلبشره زاری او جګۍ ورته کوي طالب جان غږ نه کوي اوس نو نیمه شپه سوه ناره یې پر وکړه سپوږمۍ په سر د اسمان راغله سپوږمۍ په سر د اسمان راغله زه خواره ناسته مرور په خوله کومه بله ناره یې پر وکړه اشنایه راسه چې په خلاصو څو چې بیلتون پر دنیا وي جدا بیونه ده هیڅ غږ ونه کړ ورته پر مینې د مینې غلبه وسوه د مینې لمبه پر وڅرخېده بله ناره یې پر وکړه جانانه داسې خو څوک نه کړي جانانه داسې خو څوک نه کړي لکه سپینکۍ غوښه پر اور دې ویلې کړمه یار را ولاړ سه بیا را جار سه په زړه ظالمه جانه خدای در کړې یمه ستا په دیدن به مړه نسم ستا په دیدن به مړه نسم که تمامي وجود مې سترګې سي مینا طالب جان ناره پر وکړه دیدن د بادو پیمانه دی دیدن د بادو پیمانه دی نه به مړه سي نه به وتړي بارونه څه سره دې ګرځوم دغه شپه ګرده په غم او په ناتار تېره سوه اوس نو د سهار خوا ده څراغ لګېږي طالب جان ولاړ سو ګلبشرې پر څراغ ناره وکړه څراغه بلې لمبې وکړه څراغه بلې لمبې وکړه آخر دیدن دی بیا به نوي دیدنونه طالب جان ناره پر وکړه څه سو که اوس سره جدا سو که ژوند باقي و بیا به وکړو دیدنونه بیا ګلبشرې ناره پر وکړه ستا د قامت په تخیل کې ستا د قامت په تخیل کې صبر لمبسې ځنې وخیږي دودونه طالب جان په جواب کې ستا د شین خال په تصور کې زړه مې بې حده سو تک شین او وبمرمه ستا د خالونو له حسرته ګل د لاله پر ځیګر ایښي دي داغونه تر دې نارو وروسته بیا د ګلبشرې څه امید پیدا سو چې زما صفت یې وکړ نو یې ورته وویل چې مه کوه مه ځه هغه دې بیا هیر سوه چې زما مینه اور وه در لګېدله او زه ستا په مینه پسې مړه کېدمه ته زما په مینه پسې چې ولاړ سې خو بیا به دغه خوارۍ وي ستا به هم زړه د کوټلو وینو ډک وي زما به هم دغه ساعت به بیا پیدا نه کړو دغه ساعت به بیا پیدا نه کړو ملا عباس په جواب کې ناره پر وکړه زما همزولي ملایان سوه زما همزولي ملایان سوه زه دغه ستا مینې د علمه وایستمه سلام علیک زه در څخه ولاړم سلام علیک در څخه ولاړم بیا به دیدن په آخرت سره کوونه
مینې بغارې کړې دغسې پرله وڅرخېده. طالب جان ناره پر وکړه په ژړا مه راپسې ژاړه، سهار دعا راپسې کړه ماښام نفلونه. ګلبشرې په جواب کې ناره پر وکړه ستا پر جفا نه یم چې ژاړم، ستا پر جفا نه یم چې ژاړم، ما ژړوي د رقیبانو پیغورونه. ستا پر جفا نه یم چې ژاړم، دا ستا بیلتون مې لکه ناوې ژړوینه. یعنې که څه هم تا خو جفا را سره وکړه، منګر سره له دې ستا پر جفا نه یمه چې ته ولاړ سې. رقیبان به پیغورونه راکوي چې تا پر طالب مینه کوله، څنګه در څخه ولاړی او بیلتون دې ژړوي. خو بیا یې ورته وویل چې مه کوه، مه ځه. ده ویل یا نه پاتېږم، د خدای په امان. ګلبشرې بیا بغارې کړې، ناره یې وکړه نن خو به کاڼې بوټي ژاړي چې مې جانان ما څخه غواړي رخصتونه. په اشنایۍ د نازېدمه، په جدایۍ د لکه ګل ورژېدمه. جانانه زه په مخه دې ښه سه، زه پښتنه یم ستا پر پد به ناسته یمه. لنډه دا چې طالب جان په خړه ځینې ولاړ. زیاتې څه نه سره وویل نه یې ارمان سره وښود. د دواړو په زړو به یوه لا خبرو. خو ملا عباس ولاړ ورک شو. ګلبشرې پر ژړا سر کېښو. یو د مور و پلار او نورو د پیغوره څخه، بل د طالب جان د بیلتون څخه ساندې وایي. په ساندو کې دا نارې کوي اشنایه ولاړې اسماني سوې، اسمان چې مځکې له راځي قیامت به سینه. اول مې کله کله غمو، اوس مې کتاب سو مشغوله پکې کومه. بیلتونه څنګه دې جلا کړو، موږ په یوه بادام کې دوه مغزونه ونه. که زه خبره په بیلتون وی، ما به جانان تر لاس نیولی ګرځونه. اسمان ته لار د خطو نسته، د مځکې سر دې راته بلې لمبې کنه. څه سر دې ګرځوم؟ اوس نو لمر راوخود. د ګلبشرې ژړا او نارې مور واورېدلې. دغسې رایله کړه چې بیا څه نکل دی چې راغله که ګوري طالب جان نسته. لورې پر سرو سترګو ژاړي. مور یې ویل څه نکل دی؟ ویل چې طالب جان ولاړ، ولا کې بیا ووینم. هغه پلا لا په یوه چم لاس ته راغی، دا پلا پسې ولاړ، خدای خبر چې بیا به یې وینم. مور یې ورته ویل ښه سو چې ولاړ. د مخه مې درته وویل چې طالب څه کوي، د طالبانو یاري نه ده ښه. طالبان سودایان دي، خو تا نه منله. اوس یې هم پر لویه لارې لکړه. د ګلبشرې ژړا نه کرارېدله. مور یې درد پر وکړ چې خواره سي مه ژاړه، اوس به د پلار خبر سي. لورې ناره پر وکړه و ما ته مه قهرېږه مورې، په تا تېر سوي پر ما اوس راغلي دینه. مور یې د ناچارۍ زړه پر وسو، د زړه ډاډ یې ورکړ چې ته مه ژاړه. چیرې ځي بیرته به راسي. دغه ورځ یې په ژړا تېره کړه. ماښام سو یوازې ناسته ده، د ځان سره د طالب جان په یاد دا نارې کوي. اوس به د کوم مسجد سراغې، زه د بیلتون په تاریکو کې ناسته یمه. شپه د جمعې وخت د ماښام دی، په ما تورتم دی چې دی نه وینم مینه. شفقې مه بوله یعلمه، اسمان زما پر ژړا وینې تویوینه. پرون لا دا محل د لیو، نن به د چیرې خلاصوي د پګړۍ ولونه. نن به یې تورې سونې چیرې باد وهینه. زه درته کیسه کوم د خپرونې مینوالو. دا د طالب جان او ګلبشرې د نکل دویمه برخه. پاتې برخه به یې بله خپرونه کې واورئ. ما ته اجازه راکئ، په مخه مو زیړي ګلونه.